دوه ډیر زیات مهم خبرونه د امیر خان متقی او سراج الدین حقانی په اړه. دا شیسه دي درنو لیدونکو ستړي مشئ په خیر راغلی. زه سوله له تاسو سره دا خبر له فرانسې څخه شریکوم. تاسو هم ویډیو تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لومړی دا چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کندوز ولایت په سفر کې خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې افغانستان به د ترانزیت په مرکز بدل شي او د ولسونو په اقتصاد کې به مثبت بدلون رامنځته شي. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی دغه څرګندونې د کندوز له سوداګرو مخورو او سیمه ییزو چارواکو سره په کتنه کې کړي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پخوانۍ ستونزې حل او د سوداګرو لپاره یې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. هغه ویلي دي د هیواد دننه د ټولو سوداګریزو بندرونو کار په ښه توګه روان دی او د اساسي فعالیتونو لپاره یې اسلامي امارت خپل پروګرامونه لري. متقی وویل چې په ګڼ شمېر هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه پرانیستل شوي او د اړیکو په پیاوړتیا باندې به په چټکتیا سره کار روان دی. نوموړي وویل چې په قطر کې د امریکا له استازو سره یې د کنګل شوي پیسو په اړه خبرې کړې دي او هیله مند دی چې په راتلونکي کې به پایلې ورکړي. د نوموړي په خبره ځوانو کادرونو ته اړتیا لري او په بیلابیلو برخو کې با تحصیل لرونکي ځوانان جذب شي. بلاخوا حقانی د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ څخه د یوه ځانګړي سفر په ترڅ کې لیدنه ترسره کړې ده. د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ څخه د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د چنګاښ په 22 نیټې لیدنه وکړه او نوموړي د دغه سفر پر مهال د یادې ولسوالۍ له ولسونو سره لیدلي او د زرمت ولسونو ته یې د ډاډ ورکړی دی چې د دغې ولسوالۍ د خلکو شته ستونزو څه به حل لاره پیدا کړي او ځانګړې پاملرنې به ورته وکړي. زیاته دې وي چې د ګردیز زرمت سړک جوړېدل، برېښنا ورته ګڼو نورو برخو کې هغه ستونزې دي چې د زرمت خلک یې د هوارۍ غوښتنه کوي. درنو لیدونکو ډېره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. هغو لیدونکو چې چینل سبسکرایب کړی دی له تاسو مننه او هغو چې نه دی سبسکرایب کړی اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ. نظر مو هم په کومنټ کې شریکولی شئ. موږ هم کوشش کوو ستاسو نظرونه کومنټونه ولولو. تر بیا د خدای په امان.